د نړۍ تر ټولو خطرناک د وینې ګروپ کوم یو دی؟ آیا ستاسو خو به نه وي؟ په دې تر پوهېدو مخکې تاسو پوهوم چې اخر د وینې ګروپ څه شی وي. داسې ده چې زموږ په وینه کې RBCs وي او په هغې کې دننه انټیجن یې چې زموږ د وینې ګروپ ټاکي. که ستاسو RBCs کې انټیجن A نو تاسو A ګروپ وینه لرئ، که B نو B ګروپ، که دواړه یې نو AB او که یو هم نه یې نو O ګروپ وینه لرئ. د هغه د وینې ګروپونه چې څوک چاته وینه ورکوي او څوک یې د چا څخه اخلي. او د دې نه بغیر شاید تاسو به نه یې خبر چې دا 15 نادره نور ګروپونه په نړۍ کې موجود دي چې په ډیرو کمو خلکو کې لیدل کیږي. نو په یو څو څېړنو کې معلومه شوې چې AB او AB+ ګروپونه د وینې د بندېدو مخنیوی کوي، چې په دې کې د زړه د حملې خطر زیاته ده، ځکه چې په دې کې انټیجن یو پروټین تعادل کوي او دا د وینې ټوټې جوړوي. او په AB مثبت ګروپ کې د دماغي ناروغیو خطر زیاته ده. دا خطر د نورو شیانو لکه سګرټو او شرابو څخه ډیره کمه ده. او د O مثبت ګروپ والا خلک ډیر ښه قسمت لري، ځکه چې په دوی کې زیاتره خلک د ناروغیو څخه په امان کې. او کوم ګروپ چې تر اوسه پورې ډیر خطرناک دی هغه د RH نل چې ګولډن بلډ هم ورته وایي، ځکه که چاته کومه ستونزه راپېښ شي او د وینې اړتیا ورته نو په هغه وخت کې دغه وینه شتون نه لري، ځکه چې په ټوله نړۍ کې 46 داسې نفر دی چې دغه وینه لري. او د وینې د اړتیا په وخت کې صرف همدوی کولی شي چې یو له بل ته وینه ورکړي. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه ما در سره فالو کړئ. تر بیا د خدای په امان.